له پاکستان هیواد څخه راستنو شویو کډوالو سره د مرستو پر دوام دا ځل د لغمان مرکز اړوند بابا سیب کم او ګمبري سیمې له 1394 کډوالو کورنیو سره ژمنۍ مرستې ترسره شوې. یادې مرستې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په مرسته د عامه روغتیا ریاست تر چتر لاندې چې تطبیق کوونکې موسسه یې اډا ده یا د کورنیو ته وویشل شوې. هغه مرسته خو ډونر رسېدنې NFA ده او تطبیق کوونکې موسسه اډا لخوا توزیع کېږي. هغه مهاجرین چې د پاکستان خاوره نه مهاجر شوي دي افغانستان ته راغلي دي یا هغه مهاجرین چې مخکې پاکستان کې اوسېدل اوس په جبر زور باندې راښکل کېږي افغانستان ته راغلي د هغو مور و ماشوم ته دا مرسته ورکول کېږي. نو دا خو تقریبا یو کمپله ده 8 کیلو یا 9 کیلو وزن لري. یو ترپال ده تقریبا 6,000 افغانۍ داسې قیمت لري. ټوټل 1394 کورنیو ته توزیع کېږي. بل لور ته مرسته اخیستونکو کورنیو د روان ژمي په موسم کې یادې مرستې مهمې یادې کړې. موږ سره په دې ژمي کې دا کومک کړی او بل صحت په بخښه کې ډېر ته خوشاله یو. ډېر کمزوري بیچاره بېوزله ولسونه دي چې دې باندې ډېر خوشاله کېږو. دې ژمي کې ورته ورسېدګي وشو. غوښتنه مې دا ده چې هر وخت همداسې خدمات د غریب ولس دپاره وکړي. موږ د دې موسسې د مشرانو سره تامینه د ټولو هغونه دا خوشحاله یو کامیاب چې په دې حالات کې د خوار او غریب د موږ د لغمان ولس سره دا کومک او نور موږ کومکو ته هم موږ خوشحاله چې موږ سره وکړو. د ټول نه ډېر مننه. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د قرغۍ ولسوالۍ اړوند د سرخکانو په موقتي پنډغالي کې 315 کډوالو کورنیو ته د ولایتي ادارې په هڅو د کمپلو ویش ترسره شوی و.